هغه پلار چې د خپل لوڼو زده کړو ته یې کار ویلی. د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د پکتیکا ولایت مرکز ښارنې اوسیدونکی ښاغلی میا خان چې خپلې لوڼې روزانه 12 کیلومتره په موټرسایکل باندې ښوونځي ته بیایي او څو ساعته د ښوونځي څخه بهر انتظار ورته کوي تر څو لورانې یې زده کړې وکړي او دا چاره په عادي بڼه دوام لري. میا خان کاکا وایي خپله مې زده کړې نه دي کړي او ورځ مزدوري کوم خو د لورانو زده کړه راته ډېره مهمه ښکاري ځکه زموږ په سیمه کې ښځینه ډاکټران نشته نو دا زما لویه هیله ده چې په لورانو د زامنو په څیر لوړې زده کړې وکړم. ښاغلی میا خان اوس مهال د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په مرسته جوړ شوي نورانیه لومړنۍ ښوونځي ته خپلې لورګانې هره ورځ راولي چې دا په یوه اطرافي سیمه کې د زده کړو سره د خلکو د مینې لوی ثبوت دی. د ده یوه لور چې روزي نومیږي وایي زه ډېره خوشحاله یم چې زده کړې کوم. سږ کال په 6م ټولګي کې یم. زما پلار او یا ورور هره ورځ موږ په موټرسایکل دې مکتب ته راولي او بیا چې کله رخصت شو بیرته مو کور ته بیایي. د دې سپین ږیري کاکا درې لورانې اوس د نورانیه د نجونو په ښوونځي کې زده کړې کوي. 2 یې په 6م او یوه لور یې په 5م ټولګي کې ده. د ده په وینا دا ښوونځی یې د زده کړې لپاره ځکه انتخاب کړی چې درسونه یې باکیفیته دي. له ناامنو او کلتوري محدودیتونو ورهاخوا د هیواد په یو سرحدي ولایت کې د زده کړو لپاره د خلکو دا ډول لیوالتیا مثبت تغییر او بدلون لویه نښه ده. او همدې نکتې ته د ځواب ویلو لپاره د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پکتیکا په ولایت کې سلګونه کلیوال ټولګي او لومړني ښوونځي فعال کړي دي چې د زده کوونکو ډیری برخه کې نجونې تشکیلوي. د اوناسو په ذکر شوي نورانیه ښوونځي کې شاوخوا 220 تنه نجونې تر 6م ټولګي پورې زده کړې کوي. دا هغه څه دي چې یو افغان د سوکاله و ارامه او پرمختللي افغانستان لپاره هیلهمن کوي. تاسو هم خپل نظرونه راته حتما د ویډیو لاندې کمنټ کې ولیکئ چې تاسو د دغه دغه کار څنګه ارزوئ. د نورو خبرونو لپاره در سره پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. ویډیو در سره حتما لایک او نور دوستانو سره مو هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.